السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل موبایل سیټینګ یعنې د انټرنیټ سیټینګ 4G ته واړوئ. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې 4G کار نه کوي او تاسو پریشانه یاست، نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې خپل انټرنیټ یعنې د خپل انټرنیټ سیټینګ 4G ته واړوئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او بعد کې به دغه تاسو اوکې کړئ. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ، صرف به تاسو یو سیټینګ وکړئ. دلته ګوره دوستانو ولار تاسو درښیي چې تاسو ډیټا چې کومه ده هغه په جی سیم باندې ده او د هغه رقم په سیم 1 باندې ولاړه ده. نو دوستانو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې د 4G سیټینګ نه وي او د 4G اپشن نه راړوي چې تاسو په موبایل کې 4G کار نه کوي، نو تاسو به صرف دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او دلته به دوستانو تاسو راسئ، په LTE اونلی باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په LTE اونلی باندې کلیک وکړئ، ستاسو د موبایل کنکشن به 4G ته واوړي. د هغه رقم که تاسو په LTE WCDMA باندې کلیک وکړئ، بیا به 3G او 4G وي. د هغه رقم دوستانو دغه ټول موډونه دي. که تاسو غواړئ چې په هر موډ کې خپل انټرنیټ استعمال کړئ، تاسو یې استعمالولی سئ. نو دوستانو کوم ښایسته اپشن چې ده هغه دغه د LTE اونلی ده. نو کله چې تاسو په LTE اونلی باندې کلیک وکړئ، بیا به ستاسو د موبایل سیټینګ یعنې کومه د انټرنیټ سیټینګ چې ده هغه به 4G وي. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته د انټرنیټ سپیډ درښیي چې تاسو د انټرنیټ سپیډ څو ده، او د هغه رقم په مور اپشن کې دلته دی تاسو ته نور اپشنان هم درکوي. وایي هاو ټو یوز، دلته ګوره تاسو ته د استعمالېدلو طریقه درښیي چې په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې د 4G سیټینګ اون کړئ. او په تیمز کې دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې تیمز ور بدل کړئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې د 4G سیټینګ اون کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.